سلامونه، وخت مو په خیر. یوې بل ویډیو کې تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم. په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه را سره واورئ او وګورئ. نن په یوې بلې مهمه موضوع خبرې کوو. څنګه تاسې د خلکو د خوښې وړ شخصیت واوسئ او یا هم په هوساینې له نورو سره څنګه اړیکې ټینګولی شو. زموږ ورځنی ژوند ډیر وخت له نورو سره په اړیکو او یو ځایوالي کې تیریږي. په کور، له کوره د باندې، کارځای، ټکسي، پلورنځي، درسي ټولګي او نورو ځایونو کې ډیر کم خلک دي چې له نورو څخه ښه د خلکو زړونو ته نږدې او نومونه یې د خلکو په ژبه روان دي. همدارنګه تل د نورو د پام وړ ګرځي. بشپړه نفوذ او تاثیر لرونکي دي. ښکلی شخصیت له ښکلا سره توپیر لري. ښکلی شخصیت د پوهې او ناپوهۍ څخه کسبیږي. د یو لړ پوهې او قوانینو پر رعایتولو سره انسانان شخصیت جوړولی شي. د ځینو قوانینو غوروالی د نورو د راښکلو او په ذهنونو کې د نفوذ سبب ګرځي. موږ هم کولی شو له دې ډلې څخه واوسو چې دلته یې ځینو لاملونو ته کتنه کوو. لومړی، لږ خبرې کول. دا په دې معنی نه ده چې خبرې ونه کړو او یا هم چوپتیا غوره کړو. هر چیرته چې د خبرو اړتیا وه باید ځان وښیو او سالمه نیوکه وکړو. په ډېرې خواشینۍ چې ځینې خلک له لږ خبرو کولو بل ډول برداشت کوي چې لږ خبرې کول یعنی هیڅ نه غږېدل، او همدا امر دې ټولنې څخه د لرېوالي او ګوښه کېدو لامل هم ګرځي. دویم، د خبرو له پیل څخه مخکې باید لږ تر لږه 30 ثانیې فکر وکړو. د خبرو له پیل څخه مخکې فکر کول که څه هم د خبرو د لږوالي لامل کیږي، خو له بې ځایه او تیزو خبرو څخه مخنیوی کوي. حتما مو ځینې خلک لیدلی وي چې د یو څه په اورېدو یا د کوم سوال وروسته یو څو شیبې چوپتیا غوره کوي او وروسته یې بیانوي. د ده ځواب به نو پیاوړی وي او ډېر به رښتیا وي او بل هېڅ ځای به یې نه وي یاد کړی. د ځینو خلکو چې ذهن ته راځي هغه وایي بدون له دې چې یوه شیبه یې په اړه فکر وکړي ډېر وخت داسې خبرې کوي چې وروسته دی په خپله پرې پښیمانه وي. فکر کول خورا اسانه کار دی، خو که چیرې یې تمرین کړو. دریم، په لوړ غږ خندا ونه کړو. په لوړ غږ خندا د انسان شخصیت تر پوښتنې لاندې راوړي. د سینما د مشهور لوبغاړو د شخصي ژوند څخه رانیولې تر لویانو او پوهانو هیڅ یو به ونه وینئ چې په لوړ غږ وخاندي. په لوړ غږ خندل د نورو د پاملرنې وړ ګرځي او نور نه پوهیږي چې ستاسې مطلب څومره د خندا وړ دی او هغوی ستاسو له خندا ناوړه فکر اخلي. څلورم، تل په څیره کې مسکا ولرئ. په یوه وړه مسکا کولی شو د نورو زړونو کې ځای ومومو. پر مسکا نور ځان ته راښکلی شو او همدا ډول خندا د څیرې د ښکلیتوب سبب هم ګرځي. پنځم، د نورو په چارو کې لاسوهنه باید ونه کړو. ډیر وخت به پیښ شوي وي چې موبایل کې خبرې کوئ او د خبرو په پای کې یو څوک پوښتنه درنه وکړي څه وایي یا څه شوي، ښایي داسې پوښتونکو څخه مو بد راسي. د نورو چارې په موږ پورې هیڅ اړه نه لري. د نورو په چارو کې لاسوهنه یو شان لرېوالی رامنځته کوي او د داسې خلکو پیژندلو نه وروسته نور خلک هم د هغوی تلو راتلو او حتی د مخامخ کېدو څخه ډډه کوي. شپږم، ټوکې او شوخ اوسئ، خو ډېرې لږ ټوکې وکړئ. ډېره وړه ټوکه د خفګان سبب کېدای شي، خو که چیرې دا ټوکه د مخکې فکر کولو پلان سره څرګنده او یا سر ته ورسي، مثلا کومې ټوکې چې د انسان پر شخصیت باندې وي د شخصیت د وژلو سبب ګرځي. ټوکه که د یوې وړې مسکا په حد کې واوسي ډېره به خوږه وي. ډېرې شوخې او ټوکې ذهني انرژي لګوي او جذابیت له منځه وړي، ځکه چې ټوکې په تدریج سره د حرمت پردې څیروي او ورو ورو د بې ادبوالي سبب کیږي. په هر حال مسکا څیرې ته یو ژور جذابیت وربخي. په مسکا کې دروندوالی او روڼوالی څپې وهي، مګر د ډېرې خندا او ټوکو څخه د سپکوالي او جذابیت کمښت تړلی دی. وم، څنګه چې یې هماغسې واوسه. له ناوړه خبرو، دروغو او ځان ښودنې څخه باید لاس واخلو. هغه څه چې یو هماغسې باید واوسو. په دې معنی چې ځان تر هغه څه چې یو لوړ ونه ښیو او کوښښ وکړو چې په زور د خلکو په زړونو کې ځان ته ځای پیدا نه کړو. اتم، خپل ښکارندنې ته پام وکړو.
یو له هغو کړنو څخه چې نور ترې اغیز لاندې راځي هغه ښه پوښاک او ښکلی صورت دی. یقینا هیڅوک نه خوښوي له داسې چا سره ناسته پاسته ولري چې د خولې بد بوی ځي او له شکېدلو کالیو سره ګرځي. په عین حال کې پاکیزګي او جوړوالی بېواکه د نورو د راښکلو وړ ګرځي. البته باید دقت وشي چې بې ډوله پوښاک د نورو د راښکلو وړ نه کیږي. د کالیو پاکوالی، منظم ویښتان او د خولې خوږ وږمې زړه راښکونکي دي. مګر برسیرن سینګار یوازې د نننۍ او باندني پوښلو سره نه لنډیږي، مګر ښکلې خبرې، مثبت جملې، نیک اعمال هم زړه راښکونکي کیږي. نه هم چوپتیا عادت وګرځوئ. ځینې وګړي فکر کوي څومره چې ډیر بوخت وي او خبرې وکړي هغومره به د خلکو زړونو ځان ته راوکاږي، مګر داسې نه ده. چوپتیا پر ذهنونو باندې اغیزه لري. د چوپتیا په وخت خپله شاوخوا کې تشوالی رامنځته کوو او همدا تشوالی د خلکو زړونه راښکلی شي. دې ته په کتو چوپتیا انسان هوښیار او تجربه لرونکی ښیي او د صمیمیت یوه ښه لاره ده. البته په ځان باور نه لرل او ډار د راښکنې د لږوالي سبب کیږي. همدارنګه نرمې او خوږې خبرې باید وکړو، ځکه چې چغې وهل، غالمغال، په لوړ غږ خبرې کول او عصبي اوسېدل په خلکو کې د اعتماد له منځه وړلو سبب ګرځي. 10 عزتمن کس باید واوسو. ځان او نورو ته احترام ولرو. په خبرو او کړنو کې بې ادبي له جذابیت څخه ډیر څه کموي. باید ظاهرا سنبال او دننه پرهیزګار واوسو. د ښه خوی خاوند، پیاوړی او دروند کس بې تردیده زړونو کې ژر ځای مومي. توهین کول او لعنت وینه، سپکاوی، ملنډې دا د بدو خلکو عادتونه دي او له دې باید موږ ستاسو اجتناب وکړو. له تاسو ډیره مننه چې تر دې ځایه را سره مل وئ او زموږ ویډیو مو ولیده. تر بیا ښه وخت.